محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د رمضان قیام وکړو نو غفر له ما تقدم من ذنبه، ټول زاړه ګناهونه به الله معاف کړي. او دام د الله د رسول صحیح حدیث دی چې من قام مع امامه حتی ينصرف، څوک چې د امام سره ودرېد په مانځه باندې تر دې پورې چې د امام بس کړو نو کتب له قیام لیله، د ټول شپې د عبادت ثواب الله رب العالمین ورکړي. صاحب ابن یزید وی منگ تا بچه کلا رمضان کی قاری قرآن لستنو پس اغا آیتونه بے لستن سورتونه چاگا با پس سلونو کیو سونو کی آیتونه بو اوگت قیام بے کاو حتی نعتمدو علی العصا، تردی پوری چه دڑیر اوگت قیام دلاسا با زمان دا اخفیو دشو دیشوی منگو پا دی امسا با نزان ٹیم کڑیو. او بیا فرمائی وما کانو ینصرفون الا عند فروع الفجر، دا مومنان با چې د جمعه مسجد نبوي نه تلل نو د پیشبني ټیم به وي د پیشبني